ما مخکې هم درته ویلي ما ته بې ادبه نه وایئ زه مجبور یم چې تاسې ته دا مسایل یې ووایم زه حنفي یم ویک حنفي یم داسې حنفي یم چې معاصرو مسایلو باندې خلک خبرول غواړم دا ډېره مهمه مسئله د طالبانو دا زده کوي ډېره مهمه ده د کافرانو یوه دسیسه د طالبانو خو مونږ ترېنه ناخبر یو ډېرو جینو کې مې دا مسئله کړې طالبانو چې کله د ښځې اولاد نه کیږي خو په دې خبر اوسېږئ انسان دا مني د انسان چې پکې یو ځای کیږي د مولانا چې راځي خصیتینو ته راځي ښه انسان دوه دانې بیزتین لري چې دې ته طالبانو مونږ او تاسې خصیتین وایو که نه ښځه هم دوه دانې بیزتین ګورئ لري دننه د ښځې محبل د محبل نه وړاندې طالبانو رحیم کې دلته د ښځې دوه دانې خصیتین شته خو هغه په باطن کې دي طب ته ضرورت شته که نه طالبانو اوس تاسې د په الله قسم تر دې نه مخکې په دې خبر وئ نه متأهلین خبر وئ نه غیر متأهلین خبر وئ نو طالبانو ښځه هم په رحم کې دوه دانې خصیتین لري چې دې ته هم بیزتین وایي د چا چې اولاد نه کیږي طالبانو د هغې دپاره څو معاصرې طریقې استعمالیږي نوی طب تاسې نه یې تیر خبر طالبانو اما دا په ټوله دنیا په پاکستان افغانستان کې دا طریقه ده یوه طریقه داسې د طالبانو د سړي مني راواخلي مثلا یو سړی ما مخکې ځکه درته ویلې طالبانو ما ډېرو ملایانو ته غوسه راځي او ډېرو ځکه راسره ورانم وي ځکه زه نادرې مسایلې وکړم ځکه دوی بس غوسه ورغلي وي الله مو د علماو د حسد نم بیا وساته نو طالبانو یو سړی د مثلا خپلې ښځې سره معامله کوي دا بلاګی وړکی ده خپل هدف نسی ویستلی د جمعه په حالت کې د ښځې چې کوم بیزتین دي دا طالبانو تخمدان بچی په دې کې پیدا کیږي نو چې کله ته د ښځې سره معامله کوي طالبانو د هغې بلاګی وړکی ده نو بلاګی چې وړکی سو طالبانو هغه دې ته نه رسېږي چې ونه رسېده نو اوس به څه کیږي نو دلته د اولاد نه کیږي نو بیا معاصر طب کې لقحه او پچکاري راخلي د دې په واسطه باندې د خپل میړه مني را اخلي دغه جې کې طالبانو ښځې ته پچکاري کوي دلته یو پچکاري ورته کوي هغوی ته ډاکټرانو ته عجیب معلومې غټه پچکاري د دې طرف نه یې هلته ورکوي په تخمدان باندې ور ولي مني هلته یې سکې ور وستل طالبانو بس ښځه حامله وګرځېدله تاسې په خبر پوه شوئ منیم طالبانو د خپل میړه و د ښځې په دې طرف باندې خو له هغې طرف نه نسول طالبانو دې طرف نسول دا په اسلام کې جواز لري که نه لري که بله ورځ ته بچی پیدا سو دا بچی د میړه بچی ده که د بل چا اسلام کې جواز لري که نه لري طالبانو بالکل دا په اسلام کې څوک لري دا جواز لري دا جایزه ده ځکه طالبانو منیم د هم د میړه دي او اګۍ هم د چا اګۍ ده د خپلې ښځې اګۍ ده صرف تلقیح په دې طریقه باندې سوی ده پوه سوئ طالبانو بله طریقه داسې کېږي طالبانو چې دا افغانستان کې رواج ده او دې نه خلک ناخبر دي نو طالبانو بله طریقه دا کېږي د یو چا چې اولاد نه کېږي دا ذاتي طالبانو څوک ورته وایي پلانکي جي کې یو ډاکټر ده یوه ډاکټره ده ډېره تکړه ډاکټره ده څنګه ولا چې د ښځې خو ډېرې دماغ دنګور اولاد نه کېږي بس ور مې وسو چې اولاد وسو نو هلته یې چې ور ولي طالبانو پچکاري ورته کوي همدغه جي کې یا دغه جي کې پچکاري ورته کوي پچکاري چې ورته وکړله طالبانو دغه پچکاري مني دي دغه پچکاري مني دي د ده د میړه نه یې غوښتلي که د هغې ځان سره کم مني چې ول هغه یې راخیستلي تاسې پوښتنه وکئ طالبانو تاسې وګرځېږئ دا یې تاسې وجیبه ده الله به د تاسې نه پوښتنه کوي یعنې ګورئ طالبانو تاسې تنه داسې مه وایئ چې تنه اسلام په جهاد باندې په مخ باندې ځي اسلام علم ته هم ډېر ضرورت لري دغه مسئله په ټول افغانستان کې رواج ده زه درته په الله قسم کوم دا نن مازدیګر د ما سره لاړ سي که هر څوک شک لري هغه ډاکټرانې چې نسایي ولادي ډاکټرانې دغه پچکاریګانې زه به یې تر نن مازدیګر نه تر ماښامه در وښیم چې شلو نه به یې ډېرو ته ورته وکړي دغه غټه پچکاري د طالبانو په دې کې مني دي دا خو دا د امریکایي مني دي خو دا طالبانو د کافر مني دي د روسي مني دي د چا مني دي نو د پردي مني راوړل طالبانو دلته یې ښځې ته تلقیح کړل نو د موږ د افغانستان اسلامي دولت دنا افغانان ته کې حکومت مه ملامتوئ دې کې موږ ملیان ملامت یو په دې کې هر هغه څوک ملامت دي چې په دې مسئله باندې یا خبر دي یا نه دي خبر ولې نه خبرېږئ ولې تحقیق نه کوې ولې ویده کېږئ نو طالبانو دا زنا ده دا بچی حرامي ده دا په اسلام کې ناروا ده دا ټول افغانستان کې طالبانو نن همدغه طریقه استعمالیږي تاسې دې په الله قسمې پوښتنه وکئ چې د چا اولاد نه وي دغه پچکاري چې ورته کوي چا نه پوښتنه کړې چې ته دې مني راکه استمنا بالید که مني دې دې کې واچو چې موږ یې پچکاري په واسطه باندې هلته کو نه
که یې وکړي هغه طریقه جایز ده، ما نن دوی دغه طریقه کوي. بیا بله ورځ والله د ما مسای خو پیدا سو، د ما زوی خو پیدا سو. ته خبر یې که نه چې پیدا سو چې هغه حرامي ده؟ ته خبر یې چې دا یو قسم غوندې زنا ده؟ دا طالبانو په اسلام کې حرامه ده او دا په اسلام کې ناجایزه ده، دا په اسلام کې جواز نه لري.